علیکم. نن راځم تاسو ته چې په دې باندې خبرې کوو چې پیشنهاد څه شی دی او څنګه موږ جوړولی شو. پیشنهاد چې د نوم نه معلومیږي چې عموما یو څه غوښتل او د یو څه پیشنهاد کول دي او اصلا چې د پیشنهاد د څوک باید چاته ولیکل شي. پیشنهاد چې دی یو رسمي لیکنه ده چې دا د ټیټو مقاماتو څخه د یو څه غوښتل مطلب یو ټیټ مقامات چې دي د یو جګ مقام څخه د یو شي غوښتلو په خاطر لیکي. یو ټیټ مقاماتو کې څه مشکلات پیدا شوي وي، سلسله ردیف چې ورته وایي، نو که په ټیټ بخش کې څه مشکل اوسیږي نو هغوی یو پیشنهاد لیکي د دې موضوع په خاطر تر څو جګ مقام ته. نو هغه استلام به اوس موږ څنګه دلته ډیزاین کوو او څنګه به یې لیکو او د دې متن به څنګه برابروو. نو راځئ را سره پاتې شي، ډېر ژر به انشاءالله چې دی دغه موضوع باندې کار وکړو او سټارټ به یې کړو. نو د دې لپاره به لومړی لاړ شئ تاسو به چې دی په انزرټ باندې به کلیک وکړئ او انزرټ کې زموږ دلته ټکس باکس نه ډېره استفاده کوو. یو به دې سایټ ته چې دی داسې یو د لوګو دپاره ځای جوړ کړئ داسې، او د دې دغه ټکس باکس آوټلاین به ورته ننښلی داسې، او راشي په همدې ټکس باکس دلته په دې ټکس باکس چې ودرېږي په دغه نقطه باندې چې دی د غش سټایل ته وګورئ، بیا به کنټرول ډي پریس کړئ تر څو یو ډپلیکیټ ووځي. دا به دلته پرېږدم او را به شم په دې باندې به کلیک وکړم. دلته مې یو لوګو پکار ده، نو دلته به زه اول د ښي طرف ته به تاسو لوګو اچوئ. زه مطلب چې دی سیاتامې ته لیکم، نو زه به د سیاتامې لوګو دلته واچوم عموما داسې، او بیا به راشم همدغه د دې نه به یو بل ډپلیکیټ هم واخلئ او دا به هوبهو د مخامخ دې ساحه کې ورته چې دی واچوئ داسې، او زه به چې دی په دغه باندې کلیک وکړم او دلته به بیا هم یو لوګو دې طرف ته به د افغانستان عمومي لوګو دلته راواخلئ. فار ایگزامپل زه دغه راچوم. ښه، اوس د دې سره دلته لیکنه پکار ده او دلته هم لیکنه پکار ده. نو د دې لپاره چې دی را به شو دغه به چې دی دلته واچو داسې، او دا متن به ورته لږ دا دغه به بکس به لږ غټ کړو او دلته به ودرېږئ، او دلته به زه یو ټکس واچوم. د افغانستان اسلامي امارات چې دی افغانستان اسلامي امارت راځي ګوري دغه لیکنه به راواخلئ، امارت اسلامي افغانستان وزارت سیاتامه. دا به ما تیار لیکلي دي، نو زه به یې دلته چې دی تر څو ویډیو اوږده نه شي نو زه به یې دلته واچوم، او تاسو د دې چې دی دغه متن یې لږ شانته جوړولی هم شي داسې، او که سټایل ورکوئ نو سټایل هم ورکولی شي. نو را به شم چې دی بیا به د دې نه کنټرول ډي زه وکاږم داسې، کنټرول ډي ډپلیکیټ به وکاږم داسې، او دا به راواخلم دې ځای کې دلته به یې واچوم. دا به هم انتخاب کې داسې، او دلته به یې زه د پښتو متن ور واچوم، او دا به هم انتخاب کې داسې، او دا به منځ ته کې داسې، او بولډ یې کوئ او یو سایز یې لږ شانته غټ کې داسې. ښه، که بیا چېرته تاسو نور هم څه خواري کولی شئ، نو لکه فار ایگزامپل زه دا د سیاتامې دغه چې دی داسې لږ یو سټایل غوندې کې ورکوي داسې، نو دا بیا برابر کوي. ښه، کله چې دا کمپلیټ شولو د دې په منځ کې زموږ دغلته چې دی یو بل ټکس دی نه بس یو ډپلیکیټ یعنې کاپي غوندې کې واخلم او په دغه نقطه باندې به دلته پرېږدم، او دا متن به ټول انتخاب کړم داسې، او دلته به راشم او زه به دغه متن ور واچوم. دا متن مې ور واچولو. دا تاسو پورې اړه لري د کومې ادارې نه څوک چېرته لیږي. فار ایگزامپل تاسو ګورئ دغه ځای کې چې دی ما یو څه متن لیکلی دی، تاسو به دلته عموما دا عمومي لومړی دغه به لیکي وزارت، او ما خو لږ لیکلي، تاسو کولی شئ وزارت هم لیکلی شئ، سیاتامي وزارت، او ما ریاست د دې ځای نه سټارټ اخیستی دی. نو تاسو به دا ولیکئ، دا به لږ شانته داسې غټ کړئ او بولډ به یې کړئ ځکه چې دا مین ټکس دی، دا رقم به یې جوړ کړئ داسې. ښه، هغې نه وروسته چې دی زموږ دغلته چې دی دې ځای کې موږ یو ټیبل یعنې چې پیشنهاد ډیزاین کوو. د دې لپاره به راشئ ټکس ټیبل ته به راشئ. موږ سره چې دی درې دانې یعنې موږ سره چې دی درې کالنه او درې دانې دا دوه دانې روګانې او درې کالنه پکار دي داسې، او د دې نه پس په تاسو په دې لاندې باندې ودرېږئ او دا به داسې ډریګ کوئ. تر دې ځای پورې دا داسې ډرایګ کړل، کولی شي د دې دا چې دی داسې ونیسئ داسې هم ډرایګ کولی شي، او دا هم چې دی دې خوا ډرایګ کولی شي داسې.
ښه د دې نه پس چې دی دا منځنۍ خانه راواخلئ او لږې شانته داسې ډرای کړئ. زه په دغه بله خانه لږ شانته پسې وړوکې کړو چې ورقې کې جوړ راشي. ښه تاسو ګورئ چې دی دې ځای کې چې دی ما هغه پیشنهاد دغه مې چې دی جوړ شول یو څه. زه به داسې دا چې دی برابر کړم اجسمنټ باید دې وکړئ. دلته به راشم او زه به دغه ټول دا به انتخاب کړم او د یا مطلب لیاوټ ته لاړ شي. په لیاوټ کې چې دی دا منځته کې داسې او زه به دلته ولیکم فار اګزامپل چې دی پیشنهاد او دغلته چې دی تاریخ پکار دی او دلته جواب پکار دی. جواب یا جواب. ښه دلته چې دی زه اوس یو متن لیکم او هغه متن باید چې دی دلته تاسو څه لیکئ مطلب هغه متن باید دې ځای کې تاسو ولیکئ. نو زه راځم چې دی دلته ما تیار متن لیکلی دی. متن به زه راواخلم یو کلیک په داسې وکړو. ښه کله چې دلته متن راواخیستلو دا متن لږ شانته ورته جوړ کړه داسې لږې فرق ورته ورکړه داسې دا پاتې شیونه چې دي دا ضرور دي هغه باید جدا ولیکل شي. د دې بیا سیز تاسو غټه وړوکې کولی هم شي او لږ به دلته راشي د دې سپیس لږ سپیس به ورته زیات کړي داسې چې اسانۍ سره ولوستل شي. ښه دغه متن دی مطلب چې دی دلته موږ متن لیکلی دی تر څو د دې دا موږ چې دی یو پیشنهاد کوو هغوی ته چې دا زموږ دا یو پیشنهاد مشکل دی دا باید حل شي. کله چې تاسو دا متن ورته ولیکل دې ځای کې تاریخ او دغلته هغوی بیا ځواب لیکي دې ځای کې دا هغوی ځواب لیکي دلته تاسو متن دی دغه چې دی ځواب دلته مو پیشنهاد کړی دی. خو چې کله تاسو یو دغه لیکئ پیشنهاد لیکئ پیشنهاد اخیره کې به یو هیله لیکئ حتما تاسې فار اګزامپل داسې ما یو هیله لیکلې ده چې زموږ مشکل حل کړي او تاسو مطلب تاسو له محترم مقام څخه هیله لرو چې دا غوښتنه تر لوړ مقاماتو ته ورسوي زموږ مشکل حل کړي. دا یو هیله ده تاسې په خپلو لغتونه لیکئ. بله خبره دا ده چې تاسو به په دې اخیره کې چې دی تاسو عمومي یو لیکنه به کوئ داسې دا رقم لیکنه چې دلته تاسو اصلا د دې ادارې لوګو او امضا تاسو ګورئ ښه یو خو مکتوب دی یو پیشنهاد دی. پیشنهاد هم ټاپه کیږي او هم امضا کیږي ولی مکتوب چې دی هغه نه ټاپه کیږي فقط امضا پې کیږي. نو تاسو به دلته راشئ او دا چې دی دلته به د عمومي مدیر چا چې دا لیکنه کړې دا پیشنهاد چې چا کړې ده نو هغه به دلته خپله مطلب چې دی امضا کوي او هم د دغې ادارې ټاپه به دلته لګوي. بل بعضې وختونو کې دغسې کې چې دی دلته یو څه تاریخ پکار دی یعنې مطلب بعضې وخت کې موږ تاریخ دلته لیکو نو یا د پیشنهاد ګڼه تاسو لیکئ دلته لیکئ چې د پیشنهاد فار اګزامپل ګڼه داسې لیکئ. کلم چې دا ولیکلو نو دې ځای کې د غین علامه دغه غین ولیکئ او نور چې دی په دې رقم باندې چې دی د شپ سره منفي علامه کیږي او دا دې ځای کې بیا هغه ګڼه لیکل کیږي او که ضرورت شي نو تاریخ تاسو هم دلته هم لیکلی شي تاریخ داسې لیکلی شي. نو په دې رقم دا نور شین هم که په کار دلته ورسره لیکلی شي. نو دا د زمونږ چې دی دغه برابره شولو پیشنهاد مو برابر شولو دومره ګرام کار نه دی کولی شي ایډیټ پکې وکړئ او همدغه کاپي تاسو کولی شئ زموږ ټلګرام چینل نه هم په اسانۍ سره کاپي کړئ. تیار جوړ فقط همدې کې تاسو بیا ایډیټ کولی شئ. نو د دې کاپي د ترلاسه کولو لپاره زموږ ټلګرام هم د دې ویډیو په ډسکرپشن کې زموږ د ټلګرام چینل لینک دی نو هملته تللی شئ هغې ځای نه اخیستلی شئ. مننه.